وعلیکم السلام علم خان صاحب څنګه ښه خیمه ته زما خبره اوس واوره تر ټولو ناول خو ستا د چینل خارې ناپورسان چې دا څوک ګوري چا خوښ کړی دی چا سبسکرایب کړی دی هغه ټولو ته زه سلامونه وړاندې کوم او که دا غږ زما بل څوک هم اوري نو د علم خان دا چینل د خارې ناپورسان د دې نوم نه پته لګي چې په دې کې به دننه ډېر صحیح دا تاسو خوښ هم کوي سبسکرایب یې هم کوي او خور یې هم کوي شیر یې هم کوي چې ستاسو ملګرو ته یارانو دوستانو ته او ټول قام ته د دې چینل دا څو شعرونه دي پته نشته چې څنګه دي چې د محبت لارې د ټولې سلامتي ساتي د محبت لارې د ټولې سلامتي ساتي زمونږ سترګې د خدای یو بل ته اوچتې ساتي د محبت لارې د ټولې سلامتي ساتي زمونږ سترګې د خدای یو بل ته اوچتې ساتي او بې شعوري شوله سیوا که نه شعور سیوا شو بې شعوري شوله سیوا که نه شعور سیوا شو د محلونو رڼاګانې باداتې ساتي او یوه د بلې دلیل بله بیا د بلې دلیل یوه د بلې دلیل بله بیا د بلې دلیل قیسې په یو بل کې ژوند وتې ننوتې ساتي او د چا جذبه لکه د روح څوک قید کولی نشي د چا جذبه لکه د روح څوک قید کولی نشي په زولنو کې د بوټۍ هسې کې وتې ساتي د چا جذبې لکه د روح څوک قید کولی نشي په زولنو کې د بوټۍ هسې کې وتې ساتي او چې نه یې ته په خوږو پوهه شې نه زه پوهه شم چې نه یې ته په خوږو پوهه شې نه زه پوهه شم د ازادۍ د ناوې خطې هسې خطې ساتي او ټوپک ملاسو نه تروړي او قلم نه راکوي ټوپک ملاسو نه تروړي او قلم نه راکوي په یو انداز کې حوصلې زمونږ پرېوتې ساتي ټوپک ملاسو نه تروړي او قلم نه راکوي په یو انداز کې حوصلې زمونږ پرېوتې ساتي او شاکر چې څه کوي نو سم په لیونتوب یې کوي شاکر چې څه کوي نو سم په لیونتوب یې کوي د ژوند مرغۍ متحرکې او الوتې ساتي چې د خپلې مینې زور به هله په رښتیا ووینم د خپلې مینې زور به هله په رښتیا ووینم چې دا دنیا ښایسته د امن په ښکلا ووینم او په محبت باندې ایمان زما په زړه کې پوخ شي په محبت باندې ایمان زما په زړه کې پوخ شي چې په تصویر کې چرته هم څوک په خندا ووینم او بیا که هر څه کیږي نو کیږي دی بس ښه به کیږي بیا که هر څه کیږي نو کیږي دی بس ښه به کیږي خو چې په خپلو سترګو زه د ژوند رڼا ووینم او که دنیا لویه ده د هیلې نه خو لویه نه ده هیله امید ته وایي که دنیا لویه ده د هیلې نه خو لویه نه ده چېرته په یو نه یو ګوټ پیر کې خو به تا ووینم او د خپلو سترګو په ککو کې که تا ووینمه د خپلو سترګو په ککو کې که تا ووینمه نو ستا د سترګو په ککو کې به دنیا ووینم د خپلو سترګو په ککو کې که تا ووینمه نو ستا د سترګو په ککو کې به دنیا ووینم او شعر دی دا اوس عجیبه شعر دی چې پوره 40 کلونه پس به ورته څنګه ګورم پوره 40 کلونه پس به ورته څنګه ګورم چې هغه لار وي او زه هغه سترګې بیا ووینم پوره 40 کلونه پس به ورته څنګه ګورم چې هغه لار وي او زه هغه سترګې بیا ووینم او چې منطقیان به اوس شاکره دې ته څنګه ګوري چې منطقیان به اوس شاکره دې ته څنګه ګوري رڼا ماښام وي او زه ستوری د سبا ووینم چې منطقیان به اوس شاکره دې ته څنګه ګوري رڼا ماښام وي او زه ستوری د سبا ووینم